بیا دا کومه میاشت چې چالو د محرم الحرام د دې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی او ډېره لویه مرتبه ده. دا الله په قرآن کې د دې باره کې ویلي دي چې د الله په نیز باندې په کال کې 12 میاشتې دي. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. 12 میاشتې دي. فیها 4 حرم منها 4 حرم. پدې کې بیا 4 میاشتې د حرمت دي. حرم څه ته وایي؟ د حرم خو علماو ډېره معنا کړې ده، خو آسانه معنا چې ستاسو ذهن کې وهاب ګل صاحب کینی د هغې معنا ده مقدسه، عزتمنده او مکرمه ده الله په جناب کې. نو دا 4 میاشتې پکې ډېرې عزتمندې مکرمې دي. او د دې 4 میاشتو خو موږ ته الله حکم مسلمانانو ته کړی دی، خو یاد ساته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به کافرانو د دې میاشتو ډېر عزت کو، ډېر به احترام کو، محترم وي ورته. او دا ولي دا 4 میاشتې؟ هغه 4 میاشتې کومې دي؟ اول دا وورئ، هغه د یو ذیقعده، یو ذوالحجه، یو محرم. دا 3 پرلپسې دي. او یو په دې منځ کې یو میاشت ده چې هغې ته رجب المرجب وایي. رجب ته موږ پښتانه د زبرګې میاشت وایي، او ذیقعدې ته موږ پښتانه د میانې میاشت وایو، او ذوالحجې ته موږ او تاسو پښتانه د غټ اختر میاشت وایو، او محرم ته موږ او تاسو د عاشورې میاشت وایو. نو ګوره ستاسو په ژبه کې تاسو ته وایم میانه د غټ اختر میاشت او د عاشورې میاشت او د زبرګې میاشت، دا 4 میاشتې د حرمت وي. دا ولې وي؟ د حج میاشتې کومې وي؟ هغه ذیقعده، شوال، ذیقعده او ذوالحجه. نو دا ذیقعده او ذوالحجه او محرم دا خلک په حرم کې وو، بیت الله ته به حج ته راغلي وو، نو لارو باندې به راتلل، نو دې خلکو به لوټله. نو الله ورته دا میاشتې عزتمندې کړې چې ګوره دې کې قتل و قتال، دې کې شوکې او ډاکې دا حرامې دي، اسم حرامې دي، خو دې کې به تاسو نه کوئ. لکه ګناه اسم حرامه ده، خو په جومات کې بیا ډېره لویه ګناه ده چې یو سړی جومات کې ګناه کوي. نو ګناه اصل ګناه وه، خو په دقې میاشتو کې بیا ډېره زیاته وبال. او د رجب په میاشت کې به خلک عمرې له راتلل، نو دی ورته ځکه عزتمنده کړه چې څوک عمرې له راځي چې په امن باندې راځي. بهر کې دا 4 میاشتې، نو دا د محرم دا میاشت د الله په نیز باندې ډېر لوی مقام لري. بیا د دې محرم په میاشت کې یو ورځ ده چې هغې ته موږ پښتانه ورته عاشوره وایو، او هغه 10 تاریخ د محرم دی. د دې ورځې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی او ډېره لویه مرتبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځې متعلق دا ویلي دي، او دا راته زه رستم بیا ویم چې چا د دې 10 تاریخ باندې روژه ونیوله، نو زه د الله نه دا امید ساتم چې الله به د دې انسان د 1 کال ګناهونه معاف. او رسول الله مبارک به فرمایله وی د روجې د میاشتې نه مخکې چې روجې فرض وي، نو د محرم دا روجه فرض وه. بیا چې کله د روجې میاشت راله، نو رسول الله مبارک وی که څوک یې نیسي او که څوک یې نه نیسي، خو د روجې نه مخکې د محرم روجه دا فرض وه. او 3 نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایله چې وهاب ګل حاجي صاحب د فرض لمونځ نه پس بهترین لمونځ چې د الله په جناب کې دی که نه، د تهجد لمونځ دی. الله دې موږ او تاسو سره نصیب کړي. د فرض لمونځ نه پس چې د الله په جناب کې کوم لوی مقام لري، هغه د تهجد لمونځ لري. دا رسول الله مبارک وایي. او د فرض روجو نه پس چې د الله په جناب کې کومه روجه لوی مقام لري، هغه د محرم د 10 تاریخ روجه. دا ولې دا 10؟ په دې 10 تاریخ الله رب العالمین څه عجیبه عجیبه واقعات کړي.
دا ما مخکې بیان کړي دي ځکه اوس تفصیل سره نه یم خو دومره به راته ووایم چې د آدم علیه السلام توبه الله د عاشورې په ورځ قبوله کړې وه ابراهیم علیه السلام باندې چې الله اور ګلې ګلزار کړ دا د عاشورې ورځ وه حضرت نوح علیه السلام چې د عظیم طوفان نه پس الله د هغې عذاب چې په هغې خلکو راغلو طوفان ختم شو او بیړۍ د جودي په غر باندې ودرېده دا د عاشورې مبارکه ورځ وه حضرت یونس علیه السلام د قوم توبه چې الله قبوله کړه دا د عاشورې ورځ وه او حضرت موسی علیه السلام دا خو په بخاري شریف کې حدیث دی چې الله رب العالمین موسی علیه السلام له د فرعون ظالم نه نجات ورکړ او د سمندر هغه اوبه ورته الله ختم کړي او په سمندر کې ورته الله لاره جوړه کړه او هغه کامیاب لاړو او د عذاب نه بچ شو هغې رخ ته لاړو دا د عاشورې مبارکه ورځ اصحاب کهف باندې چې الله رب العالمین دا دومره لوی ابتلا راوسته او د خوب نه 309 کاله پس را پاسول دا د عاشورې ورځ وه سلیمان علیه السلام نه یو ګوته روکه شوې وه چې الله ورته هغه باچۍ واپس کړه دا د عاشورې ورځ وه ایوب علیه السلام 40 کاله او بلکې 8 کاله راځي چې الله د بیمارۍ نه جوړ کړ نو دا د عاشورې مبارکه ورځ نو د عاشورې ورځ دا ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري او د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی صرف 2 کاره رسول الله مبارک ته ثابت دي 2 کاره یو کار څه چې دی په 10 تاریخ باندې روژه نیول دي نبی علیه السلام وایي ونیسئ دا روژه د دې روژې ډېر لوی ثواب دی علیه السلام فرمایي چې زه د الله نه د امید ساتم چا چې د عاشورې روژه ونیوله نو د الله نه د امید ساتم چې الله به د دې انسان د 1 کال ګناه معاف کړي واله د 1 کال ګناه نو یو پکې روژه ده او دویم نمبر پکې څه شی دی او روژه به همداسې چل کوئ چې یوه روژه نه ده رسول الله مبارک چې کله مدینې منورې ته راغی نو چې دا کله 10 محرم عاشورې ورځ راغله نبی علیه السلام روژه نیولې وه نو یهود هم نیولې نو صحابه رسول الله مبارک نه ویني خو د یهودو هم روژه ده نو نبی علیه السلام ورته دا ولې دوی نیسي وی دوی وایي چې دې ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام له الله نجات ورکړو د فرعون نه نو نبی علیه السلام وی مونږ خو د موسی علیه السلام د دوی نه خو مونږ ته موسی علیه السلام زیات نږدې دي مونږ به هم دا روژه نیسو خو چونکې په دې ورځ باندې یهود روژه نیسي نو مونږ به یو روژه نه نیسو یا به یو ورځ وړاندې نیسو یا به یو ورځ پس مونږ به 2 روژې نیسو ځکه چې یهودو سره زمونږ مشابهت رانشي یو شانوالی به رانشي نبی علیه السلام د دین په کار کې هم ګورې د یهودو سره مشابهت نه خوښوي نو موږ به یا یو 2 روژې نیسو یا به یو ورځ مخکې نیسو یا به یو ورځ وروسته نو تاسو که روژه نیسئ نو یا به یو ورځ مخکې نیسئ او یا به یو ورځ وروسته نیسئ زموږ په پاکستان کې عاشورا چې کوم 10 تاریخ دی هغه د بت په ورځ ده غالبا 17 تاریخ راځي او په سعودي عرب کې د 9 په ورځ روژه ده د عاشورا ده نو زما خپل سوچ دا دی که تاسو روژه نیسئ نو 9 او چهارشنبه روژه ونیسئ د 9 په ورځ او د چهارشنبې په ورځ روژه ونیسئ نو دواړو کې به راشئ نو یو پکې صرف دا روژه او دا روژه ډېر لوی مقام هم لري ما تاسو ته ووایي چې د رمضان د روژو نه مخکې دا روژه فرض وه کله چې د رمضان روژې راغلې نو بیا نبي علیه السلام یې که څوک نیسي او که څوک نه نیسي او دویم نمبر دا ده چې نبی علیه السلام وایي د فرض لمونځ نه پس بهترین لمونځ د تهجد دی او د فرض روژو نه پس بهترینه روژه او بهترین الله ته کومه روژه ده هغه د عاشورې روژه ده دا الله ته ډېره محبوبه ده نو دا 9 او چهارشنبه او یا چهارشنبه او زیارت دا خامخا روژه ونیسئ نو یو پکې روژه ده او دویم نمبر پکې څه شی دی دویم نمبر رسول الله مبارک ویلي دي چې من وسع علی عیاله فی نفقة یوم عاشورا وسع الله علیه سال سنتی چا چې د عاشورې په ورځ په خپل اهل و عیال خپل اهل و عیال څوک دي د ښځه ده د بچي دي د نوکران دي د چې کوم د کور دا کسان دي په دوی باندې پریمانه خوراک وکړه بهترین خوراک یې وکړه ښکلې خوراک یې پې وکړه
نو الله به څه چلو کې الله اکبر ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري او تاسو ټول د خوراکونو شوقیان هم یې کنه نو په دې باندې په روژه څوک عمل نه کوي او د دې خیرات دا تپوس هر څوک کوي چې دا خیرات شپه کله ده نو د خیرات دا خیر دی ټیک ده خو د روژې دا هم نو سره دا کوي نو څه چل به الله وکړي چې دقه یو ورځ دی او یوه شپه دی په یا یو ورځ یا د شپې دی په خوراک وکړو نو وسع الله علیه سائر سنته الله به د دې انسان د ټول کال رزق پراخ او سفیان سوری وای سفیان سوری دا زموږ یو ډیر لوی محدث تیر شوی دی وی قسم دی د رسول الله مبارک په احادیث و تجربی نه دی پکار تجربی نه دی خو جربنا هذا وی موږ په دې تجربه وکړه نو چې په کم کال ما په خپلو بچو باندې پریمانه خوراک کړی دی ښکلې خوراک کړی دی اعلی خوراک کړی دی الله هغه کال ټول کال ماله فراخه رزق راکړی نو خشته خوراک وي خشته خوراک څه مطلب چې د بچو د کم خوراک خوښي اعلی خوراک پې کېده ورته چې تپوس دې وکړه بچي سره له پاخه کم نو ښکلې خوراک پې وکړه اعلی خوراک پې وکړه نو الله به د ټول کال پراخه رزق وکړه دقه دوه کارونه صرف په د عاشورې په ورځ شته نور پکې هېڅ هم نشته ګورئ دا لمبل او سترګې تورول او قبرونه له تللو په قبرونو اوبه خلک اچي هلکه دا ولې والد صاحب مې د الله درجات بلند کړي هغه به دا ډېره خبره کوله وایي دا د دې د وجې چې په کربلا کې په حسنینو تنده تېره شوې ده نو ظالما خو لاندې په جهنم کې پروت دی په هغه باندې څنګه اوبه اچې خو تباه و برباد دی ته په هغه باندې اوبه اچې او په مړو باندې اوبه اچې نو د مړو به اوبه مو قبرونه جوړوله د دې اسم په شریعت کې اسم دغه نشته نه پکې ماتمونه شته دقه دوه اعمال د رسول الله مبارک نه ثابت دي او هغه عمل الله ته محبوب دی چې کم عمل د رسول الله مبارک د طریقې د لاندې وشي نو صرف روژه او دغه خیرات په خپلو بچو باندې وکړئ انشاءالله تعالی د دې ورځې هغه برکات فیوزات به الله تاسو له درکړي رب العالمین دې موږ او تاسو له د دغې ورځې څه فیوزات او برکات دي الله دې موږ او تاسو ته رانصیب کړي نو د نهې او د چهارشنبې کو تاسو نه څوک کوئ نو د چهارشنبې په شپه یا د چهارشنبې په ورځ دغه خیرات وکړئ او دا روژه د نهې او د چهارشنبې نیوي شي الله دې موږ او تاسو ټولو له د دقې روژې د نیولو د دې خیرات کولو توفیق را نصیب کړي درود شریف ووایئ